شاعر وای چې نشه د استبداد لري په سر کې، چې نشه د استبداد لري په سر کې، ما ته یو دی که مغول دی که افغان. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. صدق الله العلي العظيم. قدرمنو سپینګیرو ځوانانو مشرانو قدرمنو خویندو میندو د افغانستان څخه د ما سره ګډ پلاوي د اروپا د ګڼو هیوادونو راغلي استازو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پښتون په شمیر باندې لا چا کم نه ده. د اسیا په وچه کې د پښتون شمیر تر ډیرو نورو قومونو ډیر زیات. پښتون په زور باندې د نړۍ او دارنګه د اسیا د لویې وچې تاریخونه بدل کړي. د پښتون غټه ستونزه هغه همدغه ده چې مخکې مشرانو ورته اشارې درلودلې، د بېسوادۍ، بېتعلیمۍ او بیا هم د بې اتفاقۍ. له بده مرغه دا ستونزې نوې نه دي. خوشحال بابا 400 کاله د مخه وایي اتفاق په پښتانه کې پیدا نشه، که نه ما به د مغول ګریوان پاره کړ. موږ له بده مرغه یو ځل بیا د یو مغول سره، هغه مغول چې د پښتون په کور کې پیدا شوی دی، هغه سره په مقابله کې یو. هغه مغول چې د پنجاب په توره باندې، د پنجاب په اشاره باندې، هغه مغول چې د اسیا د وچې د لږکیو په اشاره باندې پښتون هم لر وژني او هم بر وژني. هغه مغول ما بیرته په خپل ورور باندې وژني. زه چې کله د دې ورور په وړاندې د سولې غږ کوم، زه چې کله د دې ورور په وړاندې د امن، مینې او محبت غږ کوم، په ما باندې د ترهګر ټاپه وهل کېږي. حال داسې ترهګر د همدې آلمان د همبورګو، د همدې آلمان د فرانکفورت له هوایي ډګرونو څخه لاړ، په امریکا کې میشت شو، عربو او الوتکې والوځولې، امریکا یې ونړوله او امریکا یې وننګوله. مګر هم جګړه راغله د پښتون په کور باندې، په پکتیا کې، پکتیکا کې، په قندار کې، په زابل کې، په کونړ کې، په ننګرهار کې تم شوه. او بیرته د همدې جګړې لپاره د جګړې ټټو پښتون وټاکه، وسله یې بیرته پښتون ته ورکړه او پښتون ته یې ورته ویلي وای اوس د ترهګرۍ نړیواله جګړه د ما لپاره وکړه. د ترهګرۍ تر ټولو ستر قومندان هغه یې د پنجاب په کور کې پیدا کړ. د ترهګرۍ تر ټولو ستر ټټو هغه یې د پنجاب په کور کې پیدا کړ. مګر هم بمبار د 250 تیارو او د بې پیلوټو الوتکو هغه یې په وزیرستان او په کونړ او په پکتیا او په پکتیکا او په قندهار باندې کو. دا ولې؟ ځکه چې پښتون نن د خپل زور څخه ناخبره ده، پښتون نن د خپل حق څخه ناخبره ده، پښتون نن له ځانه ناخبره ده. وایي پښتون بې قدره، مغول بې ننګه، توبه له تورې، توبه له جنګه. خوشحال بابا چې په کومه کچه باندې، په کومه سویه باندې پښتون مطالعه کړی و، ما ته نه ښکاري بیا یې په راتلونکي تاریخ کې او یا هم په تیر تاریخ کې څوک ښه وپېژني. مګر موږ همغه پېژندګلو چې د ځان په اړه باندې لرو، هغه ته موږ سر نه ده ټیټ کړی. موږ تر ننه پورې د بې اتفاقۍ د له منځه وړلو لپاره کار ونه کړ، د خپلې پوهاوۍ د کچې لپاره، د لوړولو لپاره هم کار ونه کړ، د جګړې څخه د خلاصون لپاره موږ خپله کار ونه کړ. مګر هم موږ څه وکړه؟ د کمونیستانو څخه راوتښتېدو آلمان ته، د مجاهدینو څخه راوتښتېدو آلمان ته، د طالب څخه راوتښتېدو آلمان ته. نن له هغه تکنوکرات څخه چې دلته لوی شوی و بیرته راغی کابل ته، نن د غره څخه راتښتو. موږ هم د 19مې او د 20مې پیړۍ تر ټولو نه ستر زبرځواکونو په منډو کړو، ویې تښتولو، ویې ځغلولو، او نن یو ځلې بیا د 21مې پیړۍ تر ټولو ستر زبرځواک موږ ځغلی او تښتئ. مګر هم جګړه، مګر هم د جګړې وسایل، مګر هم د جګړې او د هغه د طاقتونو د بیلانس هغه ټول آلات او وسایل هغه په ما باندې ازمایي. زه ورته غلی چوپه خوله ناست یم، څه چې دی راته وایي، څه چې بادار راته وایي، هغه زه کوم. تر کله پورې؟ دلته ګڼ ځوانان ناست دي او د موږ پیغام او د موږ راتګ
او دلته د تاسې سره د افغانستان د غمیزې ژړا او غم او ویر شریکول هغه هم دغه د ځوان کل سره د یو پیغام شریکول دي. موږ له بده مرغه مشرانو سپین ږیرو ونه شوای کولو چې موږ له جګړې څخه له تیښتې څخه له کډوالۍ څخه له مهاجرت څخه خلاص کړي وای. اوس کار موږ ځوانانو ته پاتې ده. که ځوانانو په ځان کې بدلون راوست، مخکې ما آیت شریف تلاوت که الله جل جلاله وایي که ته غواړې چې تا کې تغییر راشي ته به خپله په ځان کې تغییر راولي. او همدغه فارمول ګاندي استعمال که. ګاندي ویلې هر هغه تغییر چې ته په بل چا کې ګورې هغه تغییر باید ته په ځان کې راولي. ګاندي خپله جګ شه د هندوستان یا په خپل لاس باندې ګنډل شوې خامتا هغه یې راواخیستله وایې غوستله او په هندوانو باندې ور شریک سه. د هغه نه وروسته بیا په هندوانو کې څه د پاسه 1000 میلیونه هندوانو کې تغییر راغی او د انګریز څخه خپلواکي ترلاسه کړه. پښتون دا تغییر په ځان کې نه راولي. د موږ مشرانو متاسفانه دا تغییر په ځان کې رانوست. یوازینۍ لاره چې ځوانانو ته برابره کړله یا یوازینۍ د ژوند لاره چې ځوانانو ته برابره کړله، خپل نسل ته خپل راتلونکي ته یې برابره کړه، هغه هم دا ده چې دی غرب ته راوتښتېده. که په تیښته باندې ملکونه جوړېدلی بیا خو موږ د انګریز سره جګړه باید نه وای کړې، شوروي سره هم جګړه باید نه وای کړې. پښتون سنګر او ډګر چاته نه پرېږدي. پښتون دښمن ته په ډګر او په سنګر کې نیغ درېږي. نن پښتون یو خوا او بل خوا په منډه ده. د اندونیزیا نه په کشتۍ کې دی په منډه ده، د ترکیې نه یونان ته په کشتۍ کې دی په منډه ده، په کابل کې دی په منډه ده، په قندار کې په کونړونو کې دی په منډه ده. پښتون خپل اصلیت، پښتنولي، غیرت هغه چې د پلرونو کړی و، نیکونو یې کړی و، هغه نن د ده په ځوان کل کې نشته. تر څو چې موږ دغه تغییر دغه بدلون بیرته په ځان کې رانولو، د 21مې پیړۍ تر ټولو ستر طاقت او د 21مې پیړۍ تر ټولو ستره جګړه د ترهګرۍ دا موږ نشو ګټلی. موږ به بدبینۍ لرو د خلقي، پرچمي، حزبي او جمعیتي دارنګه د ګڼو نورو جوړښتونو له لارې نه، مګر هم په لویه کې خو کور یو ده، وطن هم یو ده. که موږ د افغانستان او په لویه کې د لوی افغانستان دعوه لرو نو بیا باید دا بدبینۍ له نظره وغورځوو. بیا باید یو بل په دې ملامت نه کړو چې ته خلقی وې، زه پرچمی وم، ته حزبی وې، زه جمعیتی وم. بیا باید په لویه کې مغه د لوی افغانستان ارمان او په لویه کې د لوی افغان د ژوند بساینې، سوکالۍ او پرمختګ ته کار وکړو. په دې باندې پوهېدل پکار وي. ځوانانو دغه المان چې تاسې ګورئ، په دې المان کې د شرق او د غرب یا د ختیځ او لویدیځ د المان تر نامه لاندې یو ستر بدلون ته زمینه برابره شوې وه، د استعمار بدلونو. مخکې دلته ملګرو ورته اشاره درلودله چې وینه د افغان تویه شوله، شور د هندوکشو، خو دعوه دلته خلکو کوله چې نه موږ د برلین دیوال مات که. په رښتینې توګه باندې د خلکو برلین دیوال مات که، ځکه د دوی چې په خټه کې کوم یووالی پروت و هغه یې عملي که. د موږ په خټه کې د لر او بر پښتون یووالی پروت موږ یې عملي کوو. 88 کال په موږ باندې پنجاب واکمني کوي. ترهګر یې په ما کې پاللی، مجاهد یې په ما کې پاللی، کمونیست یې په ما کې پاللی، طالب یې په ما کې پاللی. ما کله د پنجاب ته ویلي دي چې د اسلام خو د ټولو لپاره راغلی، په ما باندې ولې اذان کوي؟ پټان جانې، رمضان جانې په ما باندې ولې دا ناره کوي؟ مالته دا خبره ونه کړه. او زه چې کله په کابل کې پارک ننوتم نو بیا مې په 19 میاشتو کې یو فرمان په پښتو ونه لیکه. ولې؟ ځکه ما ته خپله ژبه، خپل قوم په لویه کې خپله دعوه هغه پردی ښکاري، بې ارزښته راته ښکاري. زه دومره کمزوری شوی یم چې یوازې اوښکه او ژړا تویولو او د غم او درد د بیانولو لپاره بس ژوند لرم. په 21مه پیړۍ کې ویاړ چې د هغه انفارمیشن ټکنالوژي، هغه د معلوماتو نړۍ او د معلوماتو ته رسولو او د معلوماتو څخه د ګټه اخیستلو ویاړ ده.
دا ویاړ زه نه لرم. 21مه پیړۍ د سوکالۍ، د یووالي او د سرحدونو د له منځه تګ ویاړ ده. دا اوس په اروپا کې ورځ تر بلې نوي نوي هیوادونه سرحدونه ماتوي او د لویه کې د اروپایي اتحادیې ته داخلیږي. مګر زه اوس هم د خوشحال بابا په مغه پښتون سره چې په بې اتفاقۍ باندې او تیږه کږۍ ایښودل شوې ده، تر اوسه پورې زه ورسره لاس او ګرېوان یم. د دې سترې غمیزې له منځه وړل دا خو سمه ده چې په پوهه باندې کېږي، په علم باندې کېږي. مګر علم ته خو زه یو نسل 2 نسله ضرورت لرم. زه به 2 نسله نورم 20 کاله به زه نور انتظار باسم چې دا ځوانان له پانتونونو نه فارغ شي. د هغه نه وروسته به بیا زه اتحاد او اتفاق کوم، لوی افغانستان به رامنځته کوم، جګړې به ختموم. د ظاهرشاه په وخت کې، د ظاهرشاه نه مخکې د امیر امان الله خان په وخت کې هلته موږ هم دومره سواد درلوده لکه دا اوس یې ورته ضرورت لرو. دومره پیسې چې اوس په کابل کې دي، دومره میلیونران چې اوس په کابل کې دي، په آلمان کې نشته. او دا د افغانستان په تاریخ کې دومره پیسې نه وي. د وزیر اکبر خان ځمکه چې په 2014 کې څومره قیمته ده، دا د امان الله خان په وخت کې هم دومره قیمته نه وه، د داود خان په وخت کې هم دومره قیمته نه وه. پیسې راغلي، وسلې راغلي، بې پیلوټ الوتکې دا اوس افغان حکومت لري، مګر هم سوله رانغله. د پښتون ویر غم او درد هغه کم نه شو. پښتون د کډوالۍ څخه راونه ګرځېد. د ما خپله شخصي راتګ دلته یوازې په همدې پیغام پورې تړلی، په همدې خبرې پورې تړلی چې موږ څنګه کولی شو نه یوازې بیرته خپل کور ته لاړ شو، خپل وطن ته لاړ شو، خپل ټاټوبي ته لاړ شو، څنګه د انسان غوندې ژوند کوی سو. هغه ژوند چې دلته اروپایان کوي، المانیان یې کوي. هغه ژوند چې د انسان حق ده، هغه ژوند چې موږ ته د پیغمبر علیه السلام د هغه د رسالت تر ټولو ستر پیغام ده چې ته باید بې توپیره ژوند وکړې، ته باید د تور او سپین په نامه باندې ژوند ونه کړې. د عرب او عجم ترمنځ د تفاوت ژوند نشته. زه ولې داسې ژوند نشم کولی؟ چا یې ما مخه نیولې؟ څوک دي چې ما ژوند ته نه پرېږدي؟ غټه عالمي هم دغه ده، غټه پوښتنه هم دا ده. فلسفه چې ده هغه د پوښتنو د سوالونو راپورته کولو علم ده. موږ کله له خپل ځان نه سوال کړی چې زه ولې له خپل وطنه تښتم؟ چا مجبور کړم؟ دا اوس دا جګړه روانه ده، دا چا لپاره ده؟ تر څو چې موږ دا پوښتنې خپله په خپل ځان کې، په خپل وجود کې دا حل نه کړو، نړۍ نه حلوي. ځکه د نړۍ لپاره جګړه اقتصاد ده. نړۍ هره ورځ نوې وسلې جوړوي، دا باید چیرته امتحان کړي. تاسې به د نړۍ تاریخ چې وګورئ، هیڅ پیړۍ او هیڅ لسیزه د نړۍ ونه ګورئ چې هغه کې جګړې نه وي شوي. لومړنۍ نړیواله جګړه، دویمه نړیواله جګړه، ویتنام جګړه، د سومال جګړه، بیا د افغانستان جګړه، اطراحګرۍ جګړه، دا ټول د اقتصاد، د نړۍ د اقتصاد تر ټولو عمده بحث ده. دا اوس په افغانستان کې په دې جګړه کې خلکو دومره پیسې پیدا کړي دي چې موږ او تاسې دا اوس ټول اوښکې تویې کړو، وژاړو، لمنې ورته وغوړو، دی درته وایي چې نه، زه هم دا تا ازادوم، ته په آلمان کې پروت یې، دی تا په کابل کې ازادوي. دا ته خدای عقل مني؟ تا د یونان او د پاسفیک اوشن اوبه او مایان دي خوري، خدای تا په کابل کې ازادوي. او د خپل اولادونو ته په همدې فرانکفورت کې، په همدې هامبورګ کې، په همدې نیویارک کې، په همدې لندن کې د ښه ژوند کولو، د تعلیم د حاصلولو لپاره زمینې برابرې کړي. خو دعوه یې دا ده چې نه، زه تا لپاره د ښه ژوند د برابرولو او د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره جګړه کوم. دغه پوښتنه راولاړول پکار دي، او دا پوښتنه بیداره ولسونه، ویښ ولسونه دا پوښتنه راولاړولی شي. دا د ملتونو د جوړولو باسې کله مطرح کېږي، دا په 2 ډوله ده. یو داسې
ولسونه راجګېږي ځان ته دولت رامنځته کوي او ځینې وخت دولتونه په زوره یو سړی را پیدا کېږي یو شریف انسان په خلکو کې پیدا کېږي دنده ترسره کوي ممکن متاسفانه هغه شریف سړی پیدا نشي چا ته سې رایه ورکړه چا پسې سې منډه وواله چا نه سې راهبر جوړ که څوک سې د جهاد قاید که هغه تر ټولو ستر غل وخوت هغه تر ټولو ستر غدار وخوت هغه ما ته راته ویلې ګم شو هغه ما ته راته ویلې چپ شو بیشي قرار د جایت په پښتو یې نه راته ویلې دې لپاره چې د بادار بیا خوشحاله سي مونږ یو غټ بدلون ته یو ډیر ستر بدلون ته یو داسې انقلابي بدلون ته زمینه برابرول پکار دي چې هغه باید راشي او هغه د ځوانان کوی شي سپین ږیرو نه نوره کیسه خطا ده د سپین ږیرو همدغه تجربه او همدغه درس او همدغه عبرت د موږ لپاره بس ده چې دوی هم د کمونیست په نامه هم د مجاهد په نامه هم د طالب په نامه هم د تکنوکرات په نامه باندې موږ ولوټلو موږ یې خرڅ کړو موږ کډوالۍ ته ځوانانو نه یو مجبوره کړي موږ همدې سپین ږیرو همدغه مشرانو چې همدا ځوانان پسې ودرېدل دوی مجبوره کړو که نن ځوانان د یو قوت په توګه باندې رامنځته نه شي دوی د پلرونو د اختلافاتو هغسې خلقیو پرچمیو حزبیو جمعیتیو اخوانیو طالبو دغو اختلافاتو ته شا نه کړي موږ له دې بدمرغۍ نه نشو خلاصېدلی او په ځوانانو کې دا وړتیا شته فیسبوک او ټویټر کې دا بدلون موږ وینو دا نن چې په فرانکفورټ کې ځوانان راوتي او لاریون یې کړی و ملګرو دا خفګان درلوده وایي ډېر کم تعداد باندې راغلي خو ناره خو یې پورته کړې وه دغه ناره پورته کول او دا ژوندی ساتل پکار دي که ځوانانو یوه لسیزه همدغه ناره وساتلی شوی ژوندی یې وساتلی شوی په همدې ناره کې ځان تمرین که زه دا تاسو ته زیری در کوم چې افغانستان به له دې بدمرغۍ څخه خلاصیږي افغانستان به بدیل پیدا کوي افغانان به رهبر پیدا کوي افغانان به د پردیو له ګوډاګیتوب څخه د پردیو له پردي پالنې او ځان خوښۍ څخه ځان خلاصوي د ترهګرۍ جګړه به موږ ګټو په هغه صورت کې چې ځوان کول او ځوان شعور هغه حاکم شي خلک ښه مال په خپل کور کې ساتي ځان لپاره یې ساتي مطلب دا تاسو چې په کور کې کم ښه شی لرئ هغه اول په ځان باندې په خپلو اولادونو باندې لوروئ سمه ده که نه مګر یو مملکت تر خپل تر ټولو تکړه سړی یو مملکت خپل تر ټولو تکړه مفکر تکړه اقتصاد پوه تکړه جنرال هوښیار استاذ هغه بل ملک ته څوک ورکوي دا عقلمني زه ترکیش ایرلاین کې راغلم ما پوښتنه وکړه وایي هره ورځ ترکیش ایرلاین افغانستان ته پرواز لري سپایس جیټ انډین ایرلاین د هره ورځ افغانستان ته پرواز لري د سما په نامه باندې ایرانی الوتکه د هره ورځ افغانستان ته پرواز لري پیایي په اونۍ کې 2-3 پروازه لري په دې کې افغانان نه ځي په دې کې د همدې ملک خلک ځي د ما د ملک قدر هغسې سپوږمۍ ته په هغه وخت کې ختلی و چې پنجاب وجود نه درلوده هغسې ایم ډي په هغه وخت کې و چې پنجاب وجود نه درلوده هغسې د ښارونو د جوړولو نقشې هغه وخت کې جوړولې چې تهران چا پېژانده نه هغسې هندوانو به ماشومانو ته ویلې چې پټان راغی ماشومان به یې پې باندې غلي کول نن هغه افغان نن هغه پښتون کډوالۍ ته مجبور ده هغه سوسیال ته انتظار کوي دی را باندې حکومت کوي
نن یو بل د همدغسې باتور افغان ځای نیولی ده د همدې پنجاب د همدې تهران د همدې کالدارو د همدې تومنو د همدې درهمو د همدې ډالرو او د همدې یورو غلام ده په ما باندې حکومت کوي او ما ته خپلواکي ګټي ما ازادوي خپله غلام خپله غلام خو ما ته وایي زه تا ازادوم دا عقل مني دا عقل مني یو سړی خپله له کوره نشي وتلی تاسو ته موږ هغه د افغانستان اوسنی وضعیت به درته لږ تشریح کړو دلته په فرانکفورټ کې به هم والي په هامبرګ کې به هم والي دا کومو ځایونه چې تاسې راغلي هلته به ښاروالان هم په افغانستان کې والي هغه ډېر مشهور والي ده ډېر غټ والي ده چې د کور نه یې ډېرې زیاتې تیږې راتاوي ډېر زیات د تیږو دیوالونه راتاوي او ډېر زیات د زرې یا هغه زرې موټر ورسره وي ډېر باډي ګاټان ورسره وي هغه تر ټولو غټ والي ده او هغه تر ټولو غټ دعویدار ده د افغانستان د ملي ګټو د ساتنې د افغانانو د خوندیتوب دعوا هغه کس کوي چې ځان نشي ساتلی ځان په باډي ګاټانو ساتي ځان په تیږو او سیمټو باندې ساتي په بې پیلوټه الوتکو باندې ځان ساتي په یو چا باندې چې دومره دروغجن خلک حکومت کوي نو هغه د خلکو د فکر د ایمان او دارنګه د په ځان باندې د باور درجه به څومره ټیټه وي هغه چې له خپل وطن نه ونه تښتي خو غلام ده که نه د ما په شان باندې هلته به د غلامۍ ژوند کوي دا خبره چې دلته موږ کوو داسې کله موږ په کابل کې وکړو بیا په کابل کې د موږ ټلیفون کنټرول کېږي د حکومت لخوا وایي دا والا طالبانو سره لاره لري معنا څه ده څوک چې د خپلواکۍ ازادۍ د افغانستان د ملي ګټو د پښتنولۍ دعوه ولري هغه طالب ده معنا څه ده معنا څه ده معنا څه ده چا چې ښه انګلیسي وویلې چا چې ښه میرزایي دري لیکلی سوای چا چې ښه پیشنهادونه او احکام په دري ژبه باندې صادرول هغه تر ټولو غټ افغان ده او تر ټولو غټ پښتون ده دومره کمزوري په افغانانو کې پیدا شوې ده دومره کمزوري چې ځان ته افغان ویل شرم ورته ښکاري ځان ته افغان ویل شرم ورته ښکاري دلته به خویندې ناستي ګڼ سپین مشران ځوانان به ناستي چې د کوزي پښتونخوا یي ځکه اوس د لوی افغانستان دا وکم زه له دوی نه شرمېږم زه په کابل کې ځان ته افغان نشم ویلی نو دی به زه پېښور کې څنګه افغان کم په وزیرستان کې به دی څنګه افغان کم ولې په ما باندې چې څوک حاکم شوی دی د افغان په نامه باندې هغه نن افغانستانی ده محقق دوستم عبدالله دانش دا هغه نومونه دي چې تاسې د قومونو اورئ تاسې محقق یاد کړئ دا اوس دلته چې یاد کړئ درپسې هزاره راجګېږي چې برې محقق چیزې نه ګوي خو ته د پښتون نوم نشي اخیستلی ته به د پښتون لکه ما چې د خوشحال بابا په شعر باندې شروع وکړل ته به خوشحال بابا یادوي ځکه په پښتنو کې سړی نشته پښتون که پښتنولي خبره وکړله د لر او بر پښتنولۍ خبره یې وکړه دی ترهګر ده وایي دا د پنجاب جاسوس ده د نوم کلمې ته پام ده د پنجاب جاسوس ده نو پنجاب لوی افغانستان غواړي موږ یې دومره بې عقل کړي یو دومره یې د موږ ماغزه را پرېمینځلي پنجاب د پښتون د حق لپاره جګړه روانه کړې ده څومره پښتانه چې په وزیرستانونو کې په سوات کې شهیدان شو ووژل سو میرام شاه په 96 کې ما کتلی وه مخکې ورځو کې چا تصویر راته رالیږلی و اوارس شوې ده دلته به ملګرو ډېرو ملګرو به لیدلي د میرلي بازار اوس نشته دښته ده میرلي کې اوس بازار نشته په واڼه کې په اعظم ورڅه کې اوس انسانان نه اوسي هلته چاونۍ دي تېره ورځ په تورخم کې 2 ورځې 2 شپې دروازه بنده کړې وه د موږ میندې خویندې هغلته روغتونونو ته تلې په تکلیف وې
وفات شو او یا ځینې په ډېر تکلیف او زحمت باندې بیرته وګرځېدلې. په ما باندې دایره دومره تنګه کړې ده چې زه اوس مجبوره یم د سره د کونړ سیند ومنم چې دا د موږ تاسې ترمنځ باید سرحد شي، ځکه زه ژوند نشم کولی. ځکه په کابل کې د پښتو یادول، د پښتون یادول هغه د پنجاب د دسیسې د عملي کولو په معنا ده چې پښتو دې وویلې یا طالب او یا ترهګرې. هزارهګان راجګ شو، وایي موږ ټوټاپ دا د برېښنا تار وایي دا موږ په بامیانو کې غځول غواړو. نو کله چې د پښتنو ځوانانو غږ پسې کاوه، موږ ته د همدې حکومت لخوا ویل کېدل چې ما دا مسله مه قومي کوئ. دې خبرې ته پام ده. هزاره چې وایي قومي نه ده، خو که پښتون ویلې قومي ده. دا کوم منطق ده؟ دا کوم منطق ده؟ دا کوم عقل ده چې زه ووایم ما مه وژنه، وایي ترهګرې، او د هغه 7 نفره وژل سوي، 7 نفره ارګ ته ننوتل. دې ډاکټر صاحب غني زوف وکړه. تاسې به له دې مسلې نه خبرې. ډاکټر غني زوف وکړه کله چې هزارهګان ارګ ته ننوتل، شیشې ماتې کړې د ادارې امور. د زوف وکړه 3 ګنټې دا خلک تم کړي وو، تر څو دی ډاکټرانو بیرته دته سیروم تېر کړه، دی را بیداره سه، دی په چوکۍ کېنه او بیا دوی ورغلل، بیا دی نه شوی غږېدلی. محقق یې بیا وغږاوه. تاسې به ویډیو کتلي، محقق ورته غږېده، سوال یې ورته کوه مه کوئ داسې. پښتون نن په خپل کور کې دومره کمزوری شوی. هغه پښتون چې د امپراتورۍ دعوه یې درلودله، هغه پښتون چې ټلې واهه، هغه پښتون چې سپوږمۍ ته وخوت، هغه پښتون او هغه د هغه پښتنې پلار چې تر ټولو کشره د نوبل پرایز ګټونکې ده، هغه پښتون په خپل کور کې ځای نه لري. هغه پښتون چې نن د لر و بر ناره وهي ترهګر ده. هغه پښتون چې پښتنولي پالي ترهګر ده. هغه پښتون چې په دین باندې درېږي طالب ده. دا ولې؟ ځکه چې په پښتنو کې اتفاق نشته. تاسو دا اوس هم دلته چې ناست یاستئ نشئ کولی په یو غږ ووایئ چې موږ سوله غواړو. ځکه که دا په یو غږ باندې مو ویلې چې سوله غواړو، حتی د همدې حکومت د همدې جرمنیانو لخوا نه به د افغان حکومت لخوا په تاسې باندې فشار راوړل کېږي. دا ټول طالبان شوي دي. دا ټول طالبان شوي دي. دا ټول ترهګر دي. دا ټول ترهګر دي. دا ټول طالبان شوي دي. په پکتیکا کې بمبار وشه، 22 کسه پکې شهیدان سو. په کندوز کې بمبار وشه، روغتون یې وویشته. په لوګر کې د ملي اردو عسکر شهیدان کړه. هیچا غږ ونه کړ چې زه جګړه غواړم. هیچا یې پوښتنه ونه کړه. د ارګ مخامخ چاودنه وشوه، ډم ټرک راغی. په کابل کې زه او دارنګه تاسو، یو چاقو نه ده، یو چاقو. زه درته په شرط وایم، یو چاقو ته په ټول ګاډي کې نشي ګرځولی، پولیس دې نیسي. ټول کابل کامرې ده. په فرانکفورټ کې به دومره کامرې نه لګېدلې کابل ښار کې. خو یو غټ ټرک له بمونو له باروتو نه ډک د ارګ مخامخ په 100 مترۍ د ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله کې او د وزارت دفاع کې دا راغی. ټوله شپه یې ښه ښکلې ساه وکړه، برګر مرګر یې وخوړ، ډوډۍ برابره کړه، سار پې ور واوښته. اول ته یې 100 کسه ووژل. په هغه کې پښتون نه و، متاسفانه. هېڅ پښتون په هغه 130 نفرو کې یو پښتون هم نه و. سار ولسمشر راغی، میز یې وډباوه. سار ډاکټر غني راغی، میز یې وډباوه. وایي نور زه سوله نه غواړم، جګړه غواړم. ولې؟ پښتون نه وژل سوی دی، جګړه غواړي. پښتون خو په لوګر کې شهید سوی و. پښتون خو پکتیکا کې وژل سوی و. پښتون خو په کندوز کې شهید سوی و، په روغتون کې ویشتی و. هلته د جګړې غږ نه کاوه. د پښتون وینه، د پښتون پت، د پښتون عزت، د پښتون نوم دومره راټیټ شوی. ما ته ستوري صاحب ټلیفون را کړی و، بیا ورپسې ګردیوال صاحب سره وغږېدم. وادي لر و بر د پښتنو د یووالي باس ده په المان کې. نو ما بېګا دوی ته ویلې چې زه دلته راغلی یم چې پښتنو سره وغږېږم. په افغانستان کې خو ما پښتون نه دی لیدلی.
په افغانستان کې ما پښتون نه دی لیدلی هغه کس چې د پښتنو د وژلو لپاره یې د ناټو څخه غټ غټ بمونه غوښتل هغه یې د سولې رئیس که وایي زه په ده باندې اوس سوله راولم ته خدای دا عقل مني پښتون دومره بې غیرته ده پښتون چې سل کاله وروسته پور واخلي 100 کاله وروسته وایي ما اوس هم تادي کړې ده دا پور موږ چاته نه ور پرېږدو د سولې شورا یې جوړه کړله محقق پکې د سولې شورا مسؤل و خلیلي پکې مسؤل و قانوني پکې مسؤل و فاروق وردګ د ښوونځیو چې دا دوی پسې ډنډوره کړه دوی ورته ویلې وای دا موجود نه و دا ښوونځي استادان موجود نه وو ګوست ټیچرس یې ورته ویلې وای د ښوونځي جوړ کړي دي سیګار راپورې پسې راوباس همدې پښتون ولسمشر او همدې پښتنو چې په دا اوس په حکومت کې دي دا سړی دومره بېآبه که چې دا یې نور دې ته مجبوره که چې ترکیې ته لاړ شي د زړه عملیات وکړي خو بسم الله خان د سرې څخه د پچو څخه په میلیونونو افغانۍ پټې کړلې اوس هم هغه بسم الله خان ستر جنرال ده سبا ته کله طالب سره سوله کېږي بسم الله خان به په سر کې ناست وي ولې طالب باید له بسم الله خان ته سر ټیټ کړي موږ چې دلته راتلو د حکمتیار د سولې د بهیر مسؤل امین کریم صاحب فرانسه کې اوسي دا موږ سره و وایي 3 ځلې موږ داسې جواب شو دی 80 ورځې وایي زه 80 ورځې په دې خبرو کې مصروف وم 80 ورځې وایي 3 ځلې موږ داسې ځواب شو چې نږدې و زه تللی وای فرانسې ته چې دا خبرې نه کامیابیږي مګر هر ځلې چې ما تماس نیو د حکمتیار صاحب سره یا د هر هغه بل چا سره چې د سولې خبرو مسؤلیت یې درلوده نو هغوی به ویلې چې ګذشت نه کار واخله آخر وای گذشت دیزی تاسیس نور د تسلیمۍ په معنا وه خو وای موږ چونده یې دلته تاسې سره اوسیږي وای موږ پوهیږو چې سوله یو ارزښت ده او افغانستان د اوسنۍ ستونزې حل په همدې سوله کې ده نو موږ نه په شا کېدو موږ وای نه په شا کېدو دا نن چې وای زه ځم په دې ویره باندې ځمه چې داسې نه وي زه بیرته لاړ شم او دغه معامله چې زه د تسلیمۍ په معنا ده په دې معامله باندې هم دوی پښې کېږدي چې یو حکومت کې په یو دولت کې د جګړې لپاره دومره لیوالتیا موجوده وي هغه به د انسان وژنې د افغان وژنې د پښتون وژنې څخه خلاص واخلي دا عقل مني په آلمان کې به دومره میلیاردران نه وي لکه په کابل کې چې دي او دا میلیاردران ټول د حکومت چارواکي دي دا ټول وزیران دي دا ټول قمندانان دي دا خبره موږ بل چېرته هم کړې وه په 1400 کالو کې جنرال په جګړه کې نه ده وژل سوی دا عقل مني قمندان د امنیې په جګړه کې نه ده وژل سوی د ټولي قمندان په جګړه کې نه ده وژل سوی ډګروال نه ده وژل سوی جنرال لاسه کوي خو عسکر دومره وژل سوي دي چې په لغمان کې د سنګین د ولسوالۍ چې هلته ډېر شهیدان د لغمان دي په لغمان کې هدیره ده د سنګین د ولسوالۍ جنرال جګړه غواړي د غریب د وژلو لپاره د دغو ځوانانو د شهیدانولو لپاره جنرال جګړه د تکتیک لپاره نه غواړي جنرال جګړه د دې لپاره نه غواړي چې دی پکې خپله جنرالي وازموي چې ما څومره څه زده کړي دي نه د افغانانو د وژلو لپاره او د چور لپاره د چپاول لپاره ځکه چې تر څو جګړه یې تر هغو به 15.1 میلیارډ ډالر کومک کیږي تاسې نه زه خواست لرم چې په خپلو هیوادونو کې د همدې حکومتونو د پارلمانونو مخې ته لاریونونه وکئ تحسن وکئ خیمه ووهئ کینئ وژاړئ لمن ورته وغوړوئ موږ هم درسره راشو چې مه ورکوئ دې حکومت ته مرسته زه نه غواړم زه له آلمان څخه له ډنمارک څخه له لندن څخه د وسلو لپاره د ملي اردو د تجهیز لپاره هېڅ هم نه غواړم طالب الوتکه لري طالب کروز لري اوبه توپ لري دی الوتکې د چا لپاره ترې نه غواړي د ما د ویشتلو لپاره د ما د کور د بمبار لپاره
که د ترهګرۍ د نړیوالې جګړې لپاره یې غواړي، خو ترهګرۍ نړیوالې جګړه ځاله خو په سیالکوټ کې ده، په لاهور کې ده، په پنجاب کې ده، په تهران کې ده. دی په لوی لاس باندې د افغان وژنې یوه ستره دسیسه او په لویه کې دا د حامد کرزي د 14 کالو د ولسمشرۍ تجربه ده چې روانه جګړه د پښتون وژنې جګړه ده. تاسو به اورېدلي د پښتون وژنې جګړه ده. دغه نړیواله دسیسه ده چې پښتون باید ورټل شي، وځپل شي، وویشتل شي او دی باید له خپل کور څخه کډه شي. ولې په پښتون کې د لیډرشپ، په پښتون کې د ایشیا د امپراتورۍ د بیا د رامنځته کولو تمنا او قدرت او توان پکې موجود ده. پښتون په پنجاب کې جانشیر خان ده، پښتون په پنجاب کې قدیر خان ده، پښتون په پنجاب کې یونس خان ده، پښتون په ډیلی کې شاهرخ خان ده، پښتون په ډیلی کې سلمان خان ده، پښتون په بنگلاديش کې یونس خان ده. پښتون د پنجاب تر محکومیت لاندې ملالۍ ده، مګرم پښتون په خپل کور باندې ترهګر ده. پښتون په خپل کور باندې په پولیس شرخي بندیخانه کې بندي ده. پښتون په خپل کور باندې په باګرام کې بندي ده. پښتون په خپل کور باندې په ګوانتانامو کې بندي ده. څوک یې پوښتنه نه کوي. په دې لنډه فرانسه کې 2 نفره وو که 20 نفره 10 نفره یې ووژل. 40 ملکونو ولسمشران راغله لاس په لاس باندې او دغه افغانان هم پکې وو. د فرانسې ګڼ افغانانو پکې وو ځکه بیرغ یې هلته په هغه منار کې پورته کړی و. څه کوې موږ جګړه نه غواړو، فرانسویان څوک باید ونه وژلی سي. دا پښتون اوبو راوړی چې هره ورځ دې ووژلی سي. د جګړې ستراتیژۍ دا ده، 2 خبرې په جګړه کې ډېرې مهمې دي. یو دا چې له دفاع نه تعرض ډېر مهم ده، تر ټولو بهترینه دفاع تعرض ده. دویم دا چې جګړې څخه ځان ساتي، په هغه ځای کې جګړه وکړه چې هلته د تا سرحدات نه وي. په ما باندې نن د ترهګرۍ نړیواله جګړه دا دواړه تیوریانې عملي کوي. آلمان، امریکا، ټول اروپا خپله جګړه په کابل کې کوي، په قندار کې کوي، په قندوز کې کوي، په کونړ کې کوي. تعرض د ما په ملي اردو باندې کوي، د ما په پولیس باندې کوي، په دغو ځوانانو باندې کوي. مړي دې منګه دي، خو د جګړې ګټیالان، د جګړې جګړه ماران، د جګړې جنرالان هغه بیا د دوی غلامان دي. هغه خلک دي چې د جګړې د ډګر څخه راپور په واشنګټن کې ورکوي، د جګړې راپور په برلین کې ورکوي، د جګړې راپور په اسلام آباد، تهران او ډیلی کې ورکوي. کابل ارګ کې څوک چاته د جګړې راپور نه ورکوي چې څوک مړه دي څوک ژوندي دي. د کابل ارګ اوس هغه ارګ نه ده چې د تیمورشاه ارګ و. بیرغ به پکې ورپېد، په هندوستان کې به هندو او انګریز به په انګلستان کې لړزېده. هغه ارګ نه ده اوس، نه هغه بالا حصار ده چې په تاریخ کې یې موږ لولو. اوس د کابل ښار بې ښارواله ښار ده. 15 میلیونه نفوس پکې اوسېږي، ښاروال نه لري. 15 میلیونه نفوس پکې اوسېږي، ښاروال نه لري. ولې نشي مقررولی؟ ځکه داسې ښه تکړه ایمانداره غل نه پیدا کېږي چې دوی جیبونه ډک. داسې ایمانداره غل چې د تاسې په منځ کې اوسېدلی، سوسیال ته درېدلی، خو اوس د تاسې ټول ښار اخلي او تاسې حیرانه پاتې دا روپۍ مله کمه کړې. هغه درته وایي زه خو تاسې کې هوښیار وم. څه هوښیاري وه تا کې؟ زه لاړم کابل ته، که ته نه لاړې نو بچیان خو دې دلته دي. دی پکې مړ نه څه، دی پکې پړ نه څه، دی پکې بندي نه څه، دی پکې بې ډوډۍ نه څه، مګر هم زه در بدره یم. د ما پکې ښوونځی وسوځېد، روغتون مې پکې بمبار څه، اردو عسکر مې پکې بېنوا ګرځي، ځوانان مې پکې کډوالۍ ته مجبور شو، خو دکې هېڅ فرق رانغی. پیسې فشار جګوي، پیسې د شکر ناروغۍ پیدا کوي. تاسو کې هم دلته پیسه دارانی اکثره به دا ناروغي لري، که نه لري راشئ کابل ته.
که تاسې کې د شکر او د فشار ناروغان نه راسي د موږ کابینه وګورئ ټول په همدې مرض اخته دي باور وکړئ د موږ وزیر د دفاع 2 کاله ګوډو دا منئ 2 کاله دی ګوډو د موږ د ملي امنیت رئیس 2 کاله ګوډ د موږ د شورای امنیت رئیس وسم ګوډ د موږ ولسمشر منډه کړه ګوډ د معیوبه ملت د ګوډ ملت د ګونګ ملت د کونډ ملت د ناکاره ملت به مشران همداسې ګوډاني زه خپله په صحتمندو پسې راغلی یم باور وکئ د مونږ مشران هغلته په پچه ختلي کشمیر ګوري باور وکئ په کابل پانتون کې اوس هم دلته به ګڼ سپین ږیري مشران ناستي دي تاسې د وخت چپټرونه اوس هم تدریس کیږي سره د دې چې اوس ډېرو ځوانانو ژبې زده کړي دي خو څوک تکلیف زحمت ځکه نه باسي وایي له دې پانتون نه سړی فارغ سیاسي هم سړی نه ده ما ته محصلین راځي خدای په امان استاد اولاد قاچاقبر سره مې خبره کړې ده زه معلومان ته په اخترونو کې اکثره فیسبوک کې میسجونه د ما د شاګردانو له آلمان نه له اروپا نه راځي استاد اختر دې مبارک ته پاته یې ولا ډېر ښه سړی یې موږ خو راغلو مونږ کې غیرت نشته مغه د یوسفزي صاحب خبره تاسو کې پښتو چیرته ایمان چیرته ده تاسو احتجاج وکړه نه هیڅوک احتجاج نه کوي ولې احتجاج نه کوي ترهګر درته ویل کیږي پښتو مه وایه مغه ملنګ جان ته چې ویلې په غوږ کې جانان مه یادوه تاسو باور وکړئ اوس هم دا خبره ده مونږ کانکور لپاره لاریون کاو د ډایکونډي نه پیګم د یوې لیسې نه 330 نفره کامیاب شوي وو 330 په جګو نمرو په 303 باندې طب ته کامیاب شوي وو د یوې لیسې نه نو مونږ لاریون وکړه نو ملي امنیت کې یو پښتون ځوانو ما پسې یو سړی راولېږه ستراشه چې ورغله ماته راتویلې د خدای د رسولو منه تا خو 20 کاله مخکې کانکور ورکړی تا نه لاریون څه غواړي دا لاریونه مه کوه موږ ته راپور راغلی ستا باید موږ ونیسو نو ما ورته ویلې ته خو پښتون یې ظالم بچی زه خو د تا د اولادونو لپاره لاریون کوم ځان لپاره خو یې نه کوم ده کې دا غیرت نه و ولې دا غیرت نه و دی موین کېده د چوکۍ پیدا کوله دی جنرال کېده تاسې کې دلته جنرالان ناست دي او که نه ناست به یي که نه کډوال دي که نه دي نو جنرالي به ته څه کوې چې ته کډوالۍ ته مجبوره کېږې سړی سپوږمۍ ته ختلی اوس په خپله ځمکه باندې ځای نه لري نو ته چې جنرال یې تا نه به څه جوړ شي له دې امله دا ډیره مهمه خبره ده یعنې دا ډیره د باس وړ خبره ده او دا ډیره د خفګان وړ خبره ده چې په دې دومره ارته ځمکه کې په هغه ځمکه کې چې اسپونه به موږ زغلول خلکو به زارۍ کولې د موږ خواته مه راځه د عثماني خلافت خلیفه احمدشاه بابا ته زارۍ کولې چې د اصفهان نه مه راوړه تباه به سم برباد به سم زه مسلمان یم تاریخ هم ویلی نن موږ په هغه ترکیه باندې په غلا وړو دا ډیره د شرم خبره ده دا ډیره د تکلیف خبره ده دا ډیره د درد خبره ده او په دې درد باندې دا ځوانان پوهیږي ځکه پوهیږي چې د دوی د مټو نه دلته د دوی د فکر نه دلته د دوی د انرژۍ نه دلته د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کار اخیستل کیږي چې خپل ورونه وریرونه کورنۍ هغه چې په نامنۍ کې په افغانستان کې ژوند کوي هغه ډوډۍ ترلاسه کړي
د تعلیم لپاره نه، دلته تاسې پیسې ګټئ بیرته یې کور ته نه لېږئ چې ورور هم پوهنتون ووایي. ښه ژوند وکړي دې لپاره نه چې موټر واخلي، یوازې د یوې ګولې ډوډۍ لپاره. په افغان باندې په پښتون باندې نن دومره غټ درد او تکلیف راغلی. د موږ راتګ او د موږ دا لمن چې تاسې ته م غوړولې ده دا د همدې لپاره ده. راځئ د دې درد لپاره دوا سو. راځئ و د حل لار پیدا کړو. دا نړۍ کې چې څومره ښکلا پرته ده، څومره پرمختګ پروت ده، دا انسانانو کړی. ملایکې په دنیا پورې کار نه لري. ملایکې په دنیا پورې کار نه لري. یوازې راپور اخلي، راپور ورکوي، نور هېڅ هم نشته. نه چا سره خټې کوي، نه چا سره حکومتداري کوي، نه یې د چا جګړې په مخ وړي، هېڅ هم نه کوي ملایکې. دا انسانان کوي. په دویمه نړیواله جګړه کې او اوله نړیواله جګړه کې د یوې عیسایي له مخې نه یوازې روسانو 21 میلیونه روسانو یوازې قربانۍ ورکړي. هغه پښتانه نه دي چې په وطن یې غیرت کړی، هغه مسلمانان نه دي چې هورو پسې ګرځېدل، هغه یوازې او یوازې غیرت کړی و په وطن باندې. دې جرمنیانو تر 92 پورې وزیر د دفاع نه درلوده. اوس هم دی د جګړې حق نه لري. اوس هم دی د جګړې حق نه لري، چا سره جګړه نشي کولی. دوی یوازې په خپل وطن غیرت کړی. او مغه امریکا او مغه فرانسې دې ته مجبوره کړه چې دی باید یو ستر ستراتیژیک ملاتړي په توګه باندې ومني. او فرانسه خپل سرحد ورسره له منځه یوسي. دې ته غیرت وایي، موږ دا نه لرو. او دې ته په درد باندې په تکلیف باندې دردېدل غواړي وایي. د جاپان د ولسمشر نه چا پوښتنه کړې وه چې د امریکا خو په تاسې باندې اټومي بمونه استعمال کړه، اوس خو یو څه وسخه شوی ده، تاسې خو هېڅ هم ونه کړه. وایي موږ دومره څه کړي دي چې د اوباما او د بش په میز باندې پیناسانیک ټلیفون موږ رسولی. دی د ما بې ټلیفونه خپل اړیکه نشي ساتلی. ما دی خپل په سپینه ماڼۍ کې مې خپل غلام کړی ده. دا په څه باندې کېږي؟ دا په درد باندې کېږي، په تکلیف باندې کېږي، په ویر باندې کېږي، په ژړا باندې کېږي. او دا دې ته غیرت وایي. دا په همت باندې کېږي. موږ کې دا همت او دا غیرت نشته. بابا وایي بې غیرته خلک جګړې کوي. بې غیرته خلک هغسې ظالمان دي، هغسې هېڅ غیرت او حیا نه لري، تشدد نه کار اخلي. مېړنۍ ده چې په ځان تکلیف تېروي، په ځان زحمت تېروي او خپل ولس ته، خپل وطن ته ښېرازه او سمسورتیا او مینه ورکوي. موږ کې دا غیرت نشته. موږ په ځان کې تغییر نه راولو، موږ په بل چا کې. دیموکراسي ښځې راوباسئ، خپله نه راباسو. د بل چا په لور، د بل چا په خور، د بل چا په مور کې موږ دیموکراسي ګورو. غلامي خپله یې کوو، که ځان ته کوم سفارت پیدا که جاسوسي ورته کوو، خو بل چا پسې غږېږو چې تا جاسوسي ولې کړې ده. موږ کې غیرت نشته. موږ باید حقیقي غیرت ځان کې پیدا کړو. د 21مې پیړۍ غیرت هغه د علم ګاڼه ترلاسه کول دي، د علم سنګار ترلاسه کول دي، د ټکنالوژۍ علم ترلاسه کول دي. دلته زه ګڼ ځوانان ګورم، ګڼ ملګري دي، دوستان دي، همزولي دي. ما مخکې مرز وکړه، سپین ږیري دې نه خفه کېږي. دوی همدغه غیرت بس ده چې تاسې تر دې ځای راورسولی، بیرته وطن ته نه بیایي. دا اوس د ځوانانو غیرت ته چې دوی بیرته وطن ته سرې سترګې لاړ شي او وطن آباد کړي. پاکستانیان، بنګلادیشان، هندوان، دا ټول دلته راغلي، دلته یې کالونۍ دي، تاسې به لیدلي. ترکان، مګر هغوی د خپل وطن سره ډیره زیاته مینه پالي. د خپل وطن په ارامۍ، سوکالۍ، پرمختګ، بسیاینه، انسان وژنې په خلاف په حرکتونو کې ډیره کلکه ونډه اخلي. ریمیټنس اکانومي یا هغه د بیرته راګرځېدا اکانومي چې دا یو ډېر غټ باس، اقتصادي باس ته ملګري به پرې باندې پوهېږي. دا تاسو پوره کوئ په افغانستان کې. د تاسې هره روپۍ، د تاسې هره خوله، د تاسې هر تکلیف، د تاسې هره ګینټه چې د شپې تاسې په بیدارۍ باندې په کار کې تېروئ، دا د افغانستان په آبادۍ کې برخه اخلي. خو هغه صورت کې چې تاسې پام وکئ چې دا څنګه، دا زه چاته ورکوم، دا کونسلر غل چې دلته ناسته، دا سفیر غل چې دلته ناسته، دا سفیر، دا کونسلر او دا ډیپلوماتان غله او دا پردیپال چې دلته ناست دي، چې 3 کاله پوره شي بیا دی کور هم تاسې سره پرېږدي دلته ناست وي، وایي ځکه وایي پښتو پالم. د دې خلکو غم خوړل پکار دی او دا تاسې دا غم خوړلی شئ چې پسې راجګ شئ چې تا ته چا ویلي دي چې ته فورمه په المانۍ ژبه باندې کوه،
په ایرانۍ فارسي باندې کوه پښتو مه وایه ولې دا د ترهګر ژبه ده المان تاسو ته حق درکړی دی چې تاسو ولسي مبارزه وکړئ خپل حق او بشري ارزښتونه هغه وپالئ تاسو سره المانیان درېږي کاناډا د ډنمارکیان تاسو سره درېږي انګریزان تاسو سره درېږي څوک مخه نه نیسي او چې هغوی هم مخه ونیوله لکه پلرونه او نیکونو چې هم دوی ته په دې خوله خوله سوکان ورکړي دوی ته هم سوکان ورکوي ورته وایي زه پښتون یم د پښتون غوندې میړنی ولس د پښتون غوندې باتور او د پښتون غوندې ښکلی انسان بیا ما نه ده لیدلی او نه پیدا کېږي خو دا میړانه دا میړانه او دا ښکلا باید پیله باندې ترلاسه شي او زیاته شي په عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي باندې د بابا په لاره باندې مونږ کې ستونزه دا ده چې بس خبره نه کوو لاس هم ډېر خوځېږي دغه لاس کنټرولول پکار دي په فیسبوک کې په ټویټر کې تر ټولو بد اخلاق او پوچه ژبه هغه پښتانه ځوانان استعمالوي دغه ژبه لږ کنټرولول دا په ګوتو باندې لیکل کوي دا لږ کنټرولول پکار دي هلته یې بلاک بټنه ورکړې که نه خبره چې د چا ښه ونه ایسه د بلاک یې که نو ته کنځلې ولې ورته کوې ظالمه دومره عقل خو باید سړی ترلاسه کړي دغه کیسه پکار ده دغه سوچ پکار ده دا سوچ را ژوندی او دا ځوانان کوی چې سپین ږیرو نور کار کیسه خرابه ده دا مشران سپینګیري چې دلته ناست دا ځوانانو چې مېړانه یې کوله سپینګیري نه وو دا داسې دوی هم دا مېړانه کړې ده نوره د دوی نه نور څه تمه مه لرئ دوی اوس حق ده چې موږ عزت وکړو د دوی جامه د دوی ژوند د دوی ښېګڼه او د دوی ښه نوم هغه موږ باید وساتو د دوی نه د کار تمه ونه لرو د دوی د ژوند تجربه هغه باید موږ د ځان سره واخلو او د دوی ژوند تجربه هم دا ده چې د خلقي په نامه یې زه وژلی یم د پرچمي په نامه یې زه وژلی یم د حزبي په نامه یې زه وژلی یم د طالب په نامه یې زه وژلی یم د ټکنوکرات په نامه یې زه وژلی یم زه باید وژنې ونه کړم زه باید هر یو ته ژوند ورکړم په دې جرمني کې په دې المان کې تر ټولو تکړه مسلمانان اوسیږي او که نه تر ټولو تکړه رزیل خلک اوسیږي او که نه تر ټولو تکړه ولسواک خلک اوسیږي او که نه دا اوس هم په المان کې کمونستان ژوند کوي او که نه ولې دوی ګډ ژوند کوي ځکه د انسانیت او د انسان غوښتنه هم دا ده پیغمبر علیه السلام چې مکې مکرمې ته لاړه د خدای کور او د ابو سفیان کور دا دوه کورونه د خدای کور او د ابو سفیان کور وایي چې هر څوک دې دواړو ته ننوتل هغه وایي محفوظ دي مامون دي دې ته انساني ارزښت وایي او ابو سفیان د ده په وړاندې دی د مسلمانانو قومندان او هغه د مشرکینو قومندان و د قومندان کور یې د خدای له کور سره برابر کړ دې ته انسانیت وایي که مسلمانان یو نو ولې دا انسانیت په ځان کې نه لرو ولې دوغومره برداشت او زغم په ځان کې نه لرو او که پښتانه یو نو پښتون میړانه خو درته معلومه ده پښتون په کمزوري باندې په مړي باندې لاس نه جیږي پښتون په ماشوم باندې په زنانه باندې لاس نه جیږي ملګرو زه ته ډېرې خبرې وکړې او زه باور وکړه زه خو تلویزیونو کې م غږېږم بس دا خبرو کې مخته شوی یم پانتون کې م غږېږم او تاسې نه مې زړه نه کېږي زه ته ډېر ځوانان ناست دي او دا سپین ږیري مشران چې راته ناست دي لکه ما پلار و د ما نیکه چې راته ناست یم داسې احترام ورته لرم دې ځوانانو کې ډېر کار ده په پکتیکا کې په کونړ کې په ننګرهار خوږیاڼو کې د کندهار په سپین بولدک کې چې کوم ځوان ده هغه تا نه د ژوند د ښېګڼې د ښېرازي تمه لري ته باید هغه دا تمه ورپوره کړې پلرونو هم پوره نه کړه موږ او تاسې باید ورپوره کړو ځکه هغه دغسې هېواد نه لري دا دنیا چې تاسې لیدلې هغوی نه ده لیدلې دلته تاسې په ملا امام پسې جمعې په ورځ باندې لمونځ کوي امام دلته ډېر وخت تېر کړی ده هغه رفع الیدین کوي هغه تکبیر په جهر باندې وایي هغه خولۍ نه وي په سرګیری نه وي په کلي کې دا برداشت نشته په افغانستان کې چې د غټه ګیره نه وه غټه لونګۍ د په سر نه وه صوفي نو تر اوته مسلمان نه یې باور وکړه مسلمان هغه ده چې غټه لونګۍ
مسلمان هغه داسې غټه لونګۍ او غټه ګیره وه. نو تاسې نه ده تاسې کې دا کوم بدلون راغلی له دې بدلون نه باید وطن ته ګټه ورسوئ. په دې وطن کې چې 1000 کاله هم تېر کړئ تاسې به کډوالی ماجر به 1000 کاله چې 1000 کاله هم تېر کړي تا په تومنه کې دی تا په غیرت کې دی تا په دماغ کې تا په زړه کې به د خوشحال بابا شعرونه ښکته پورته کېږي رحمان بابا په ښکته پورته کېږي. نو ولې په ځان باندې 1000 کاله تکلیف تېروي او بیا راځي دا وزیرانو ته دې نه ده پام اشرف غني که چېرته امریکا کې مفکر وای په امریکا کې به ولسمشر و که نه لنډه خبره ده که ولسمشر نه و د کابینې رئیس خو به و که ولسمشر نه وای د واشنګټن ښاروال خو به و که ولسمشر نه وای یو مامور خو به و دلته بس پنتا مامور و چا وظیفه ورکوله دا نور زه نه یادوم بیا به ملګري خفه شي خو ګڼ هم دغه سوسیال ته ولاړو. نو 1000 کاله نه ده ځوانانو چې 1000 کاله تېر کړئ دلته 1000 کاله والله بالله ثم تله که څوک د سړي په سترګه درته وګوري هغه قدر چې تا ته پښتون درکوي په کور هغه قدر چې تا ته په خاوره کې د کونړ په خاوره کې د کونړ په اوبو کې کم خوند او کومه مینه چې پرته ده هغه دلته نشته. زه درې مشخص وړاندیزونه لرم او په دې کې زه حاضر یم قرباني ورکړم لکه دا نن چې راغلی یم بیا راشم در سره کار وکړم. دا 3 کارونه باید تاسې موږ سره وکړئ. لومړی داسې په خپلو سیمو کې کیدای شي بیا موږ یو سیمه وټاکو د سیمې نه شروع کړو په خپلو سیمو کې خصوصي یو ښوونځی او خصوصي یو پانتون جوړ کړو. زه پوهېږم تاسې به کمزوري وئ خو د پانتونونو او د ښوونځیو لپاره تاسې هلته ډېرې مرستې راټولوی شئ. موږ به در سره منډه وو پروپوزل به موږ درته ولیکو. امریکا چې ده هغه په هر ملک کې چې هلته دی یرغل کوي او هلته دی غواړي چې د اوږد مهال لپاره پاته شي خصوصي پانتون رامنځته کوي امریکن یونیورسټي او په هغه کې دی 500-600 ډالره د میاشتې فیس اخلي ځکه معیار یې لوړي ډنډورۍ ورته کړي. موږ او تاسې هم کولی شو دغسې یو شی هلته به رامنځته کړو جرمن یونیورسټي یا به جرمن سکول رامنځته کړو خو غلا به نه کوو د خدای لپاره مړه خدای نه وډار سي غلا به نه کوو او خپلو کې چې څوک رامخکې کوي هغه به غل نه وي. تاسې کې چې کوم غټ غل یې چې دلته بیخي تاسې جیبونه ترېنه په عذاب یې هغه موږ ته راولېږئ هلته داسې مه کوئ سم سړی کور یې ماشومان یې دلته قبضه کوي ورته وایي چې هلته ځې تدریس کوئ درس ورکوئ نو بیرته به ما ته راپور راکوئ که نه یې ډنډوره کومه دی. نو دا کار باید موږ وکړو موږ باید په ښوونځیو او پوهنځیو کې باید کار وکړو خصوصي دا غټه خبره ده دا نور قومونه ټول دا کار کوي. خاتم النبیین په نامه باندې پانتون جوړ شوی ده او دا دانشګاه ده له بده مرغه او دا د ایران لخوا جوړه شوې او دا ایرانیانو په ایران کې میشتو هزارګانو ځان سره راوړې ده کاتب دانشګاه یې راوړې ده اسلامي آزاد ایران دانشګاه یې راوړې ده. موږ او تاسې هم دا غیرت کولی شو دا غیرت یو کار. دویم کار په دې هیوادونو کې چې تاسې پراته دلته ګوندونه دي ټولنې دي که په دې کې تاسې سکالرشیپونو ته زمینه برابره کوئ تعلیم له دې خلکو نه وغواړئ دا خلک یې درکوي زارۍ ورته وکړئ تاسې یې نه وایاست زه پوهېږم تاسې کارونه کوئ چېرته پیتزا هټ کې چېرته خو هلته چې خلک وایي هغوی ته خو سکالرشیپونه اخیستی شئ دا تاسې ورونه ورېرونه چې هلته پراته دي هغې خو کوی شي که سکالرشیپونه واخلئ د پی ایچ ډي د ماسټرۍ دوی دولت ته ورکوي هغه خو دولت خو ما نه ده که نه ما خو درته وویلی چې زه هلته د کوم دولت نه چې زه راغلی یم زه په هغه دولت کې ترهګر یم زه دا اوس هم د پلچرخي نه راتښتېدلی یم د باګرام نه راتښتېدلی یم زه باید څو ځلې دا سړی دا مرخیل صاحب دلته ناست ده دی د کم 20-30 باډیګاټانو سره ګرځي په خپل وطن کې زه باید څو ځلې بندي شم بې عزته شم رسوا شم نو تاسې خو دا سکالرشیپونه هغه خو ماته نه راکوي چې دا تاسې کوم حکومت سکالرشیپونه ورکوي
د المان حکومت د ډنمارک حکومت سي حکومت ته سکالرشپونه ورکوي هغه خو پښتون ته نه ورکوي هغه یې تاسې کلي کور ته نه ورکوي د دې لپاره که تاسې یو کمپاین وکړئ یو مبارزه وکړئ یوه کمیټه رامنځته کوئ چې په دې سکالرشپونو کې یو نفر دی راشي کار کال یو نفر راشي سلو کلو کې به 100 نفر راشي او کیدای شي په دې کې یو دانه خوشحال بابا حمید ګل مومن صاحب وزیر مومن یا په زرګونو نور دغسې میړني پیدا شي زه یم چې لږ زور راکې پیدا شي غیرت راکې پیدا شي د عثمان امپراتورۍ یا د ترکیې حکومت باید ولړزوو وسم المان باید غوښتنه وکړي چې تاسې عسکر ماته راکئ چې زه په نړۍ باندې حکومت وکړم هټلر به هم دا خبره کوله که نه پنجاب کې وسم باید ماشومان د پټان له ډاره خوب وکړي نه کوي که نه په پنجاب کې پټان اوس چوکیدار ده ده که نه ده ولې نو موږ ته ډېر غټ کار پروت ده خوب وایي هغه ده خوب هغه ده چې تا د شپې آرام ته پرېنږدي خوب ته دې پرېنږدي دا خوب نه ده چې ته د ورځې هم ویده د شپې هم ویده موږ باید داسې یو خوب پیدا کړو چې موږ خوب ته پرېنږدي او دا خوب د لر و بر پښتون افغان خوب ده دا باید موږ ترسره کړو موږ ځوانان باید خوب ونه کړو زه پوهېږم دلته ډېر ستړی کار ده 14 ساعته 14 ساعته 2 ساعته نور هم په ځان تکلیف تیر کوي د همدغو 3 پیشنهادونو لپاره چې ما درلودل په دې کې موږ سره مرسته وکړئ منظم سیاسي مدني حرکتونه د پښتون کلتور د پښتون د غږ یو ورځ تاسې هم لاروونه وکړئ راځئ دا د ګوانتانامو کې پښتانه دي بل څوک نشته په خدای که بل څوک وي چې دا یې څه لپاره بندیان دي په دې پولي چرخي کې دا خلک دي دا دوسیې ولې نه څېړل کېږي په دې بګرام کې دا خلک دي دا دوسیې ولې زه دا نه وایم چې پښتون قتل کړی ده ته یې پرېږده چې پښتون قتل کړی په دار یې راوځړوه خو پښتون په کور ناسته تا رانیولی ده پښتون بازار کې لونګۍ په سر کړې وه تا رانیولی المان کې کونسلګرۍ دي د بهرنیو چارو وزارت نمایندګۍ دي کومه ورځ پښتون ورته راغلی تاسو احتجاج وکړه نه تاسې کې پښتو چرته ایمان چرته ده